د پوستکي، غوړې، پوزې او ګېډې په شمول زموږ په بدن کې ډول ډول باکتریاوې شته چې ځینې یې ګټورې او ځینې یې زیان رسوونکي دي. باکتریاوې دوه اړخونه لري. ځینې یې زموږ د روغتیا لپاره مثبت رول لوبوي، خو ځینې یې بیا د ناروغیو سبب ګرځي. قدرمنو دوستانو سلام، زه ښوونکی غوټۍ یم. په ننني لوست کې راسره یو ځای د باکترياوو په باب مالومات ترلاسه کړئ. زموږ په کولمو کې ډېرې ګټورې باکتریاوې شته چې نه یوازې د خوړو په هضمولو کې راسره مرسته کوي، بلکې هغه ویټامینونه هم راته ترکیبوي چې موږ ورته اړتیا لرو. په راسره پر دې ګټورې باکتریاوې زموږ د چاغښت او ډنګروالي پر کنټرول، د روح او تابې د ښه والي او بدوالي پر بدلون او له ناروغیو څخه پر مسؤلیت اغېزه لري. نو زموږ په کولمو کې د ګټورو باکتریاوو ساتنه ډېره مهمه او ارزښتناکه چاره ده او د ګټورو خوړو له لارې یې ښه ساتلی شو. د مثال په توګه که موږ میوې، سبزۍ، وچې میوې، لوبیا او ځینې نور ګټور خواړه وخورو، نو په کولمو کې به مو ګټورې باکتریاوې فعالې او قوي وي. په بله ژبه که ځینې زیان رسوونکي باکتریاوې زموږ بدن ته ننوځي، نو هیڅ مرسته راسره نه کوي، بلکې روغتیا ته مو زیان رسولی شي. دوی په ناپاکو لاسونو او ورستو خوړو کې پاتې کیږي. که زیان رسوونکي باکتریاوې زموږ بدن ته ننوځي، نو پر کولمو به مو منفي یا بده اغېزه وکړي. ګېډه به مو دردونه وراري او پر اسهال به اخته شو. په راسره پر دې امکان شته چې د زیان رسوونکو باکتریاوو له امله مو پوستکی هم التهابي شي او تنفسي جهاز به عفونیت شي. زیان رسوونکي باکتریاوې پر انسان قیامت جوړوي. اوس پوه شو چې ګټورې باکتریاوې او زیان رسوونکي باکتریاوې دواړه زموږ په چارچاپېر کې شته او ژوند کوي. موږ باید پاکوالی وساتو، ناوړي او راوسته خواړه باید ونه خورو او پاکې جامې باید واغوندو. که همداسې وکړو، نو د زیانکارو باکتریاوو د تاوانونو مخه به ونیسو.